بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ورته به یو چارټ راو دا ډول به انتخاب دا وکړو. دې کې به صرف نمونه ورته راځي، نور نمرې صحیح دي. کمپیوټر او دا چې موږ کله راوړله په دې فارمټ منو کې نن لرو ایډیاتي رسم ډیزاین منو پاتې وسل نه په دې کې لرو کوم ساحه چې تاسو انتخاب کړئ هغه فارمټ وکړئ. اوس راځم ورته هم دا سلیکشن چې مې وکړي کوم دا د کوم مضمون د کمپیوټر د مضمون. اوس راځم دې فارمټ کوم فارمټ سلیکشن وکړي. اوس نو راځه د ګراف ډول دی دا صرف چې کول تاسو نږدې کول لري کول خواله د ګاپس په سم راځي ډېر راځي کم وګورئ کمول او زیاتول. اوس نو فارمټ چیرې دی نو فارمټ تاسو ویل دي پیل څنګه رنګ ورکړي زه تاسو ته ګریډینټ رنګ ورکړم ډېر رنګ ورکړم دلته راځم په دې کې به ول ډول انتخاب پر په هغه ډول رالیکم اوس لازم به خیدا رنگونه تغیروم. دا ګراف بل څنګه راځي هغه رنگونه شمول ورکړي. راځي بل فارمټ کې دا چې کله انتخاب کې بس راځي صرف پر ګریډینټ پیل باندې کلیک وکړه هغه سره مون راځي کې دا ډول وکړه کې به عکس راوړي یا ټکسچر پکې راوړي. اوس راځم یو عکس راوړم آنلاین دلته به راسي ورک اپلاین مثلا دا عکس به چی راسي په دا ګراف کې به راسي خپل به دا بار په ټوکی اور هغه عکس ډېر ریزولوشن زیات په دې خطر سپلوټ نو ورغه عکس سره دا خو پراخ نه چې ټول عکس پکې راسي صرف دا عمر راځي دلته ته زیات کې یو څه براسي وګورئ کم باش کمپیوټر په بل فارمټ کې بس ټول هغه شي راځي چې شروع آوټلاین بارډر وکړه شاخه د سولایډ بارډر کوم څنګه رنگ ولري راځي رنگ ورته انتخاب ہے اوس بارډر نه لري څنګه ورته رنگ ورته انتخاب کې اندازه ورته زیات اوس راځم د سور رنگ انتخاب او دا خو سید د پرخواله ورته زیات بارډر تشکیل دلته ورته راځي شنو دلته تاسو بارډر وکړئ مثلا زه پرخواله ورته زیاتوم نور پرخواله راسي شاوخوا بارډر وینئ انا هغه سمج هغه رنګ انتخاب کړئ اساس بل رنګ انتخاب وځي تاسو بل راځي نو ټول هغه مخکې فارمټ دی د شکل لپاره سمج ولو کول څه دې ته ورک بل ورو کوم مثلا راځي دا ګریډ لاین انتخاب کړئ هغه تم فارمټ کولای شي چا ټایټل انتخاب کړئ دا لینک انتخاب کړئ ورته دې دا غره کوم هر ډول چاو میچ ریسیټ ټو میچ سټایل ورته دا سټایل څنګه وکړه میچ کړه نور سره چې نور هر کوم جوړه غره کوم ورکه هغه دی له تیرول قانون کلر څنګه راغلی دا ما سره جوړی نور انسرت شیپ کول چې شپونه راوي نو ټول دا منیو د تاسو شیپ سره د ښه نست سره او بل راځو ډیزاین منیو ته په دې کې څه اډ ایلیمنټس کې ډیټا ټیبل پاتې شوی دی په دې کې تاسو کول څه وکړئ دا ټیبل ورسره ښکارا معلومات جدول نه نه موږ په ایکسل کې راغواړو چې لاندې جدول هم ګراف هم ولڅ چارت هم چې موږ کله کلیک وکړئ ډیټا ټیبلز with legend keys دا کلین درکې کنه کې وسو ګورار مضمون سره دا مثلا سیریز اول دا اول سیریز دوم سلسله دریم سلسله دا غوونه درکې کنه ګونم نو سره ورته د کلیک وکړه ډیټا ټیبل دلته برابر نو legend keys تاسو شنو
نو د چارت موضوع پای ته ورسېدل. پنځه کې دغه څخه وروسته تاسې لرئ سکرین شاټ. سکرین شاټ لکه موږ تاسې په تلیفون کې سکرین شاټ اخلو صحیح دی، دلته هم داسې سکرین شاټ اخیستلی شي. مثلا زه راځم کنټرول پینل ته، تاسو غواړئ چې د یو ځای څخه سکرین شاټ واخلئ یا د پروګرام مخ خلاص کړی دی، یا مثلا د انټرنیټ د یو ځای څخه براوزر کې یو سکرین شاټ واخلئ. کنټرول پینل رابطو ډیسکټاپ پرسونلایز دلته به سرچ اوس مثلا دغه دی د سټاپ څخه سکرین شاټ اخلي صحیح دی. نو څنګه وکړئ؟ دا برخه په زه انتخاب کړم کلرز یا ټاسک بار سټارټ ویډیو دا ورڅخه غواړم چې سکرین شاټ واخلم. دلته به راسئ سکرین شاټ باندې به کلیک وکړئ، راوځئ سکرین کلیپینګ. اوس لږ صبر به وکړئ. اوس وګورئ کوم ځای څخه سکرین شاټ اخلئ هغه ورته انتخاب کړئ. مثلا دا ساحه ده، دا وړي چې دا تشریح کړي پرچم دی، کله چې کلیک کړئ لکه هغه بلته راځي. خو دا ډول یا مثلا څنګه تاسې وینډو را خلاصه کړئ، جلا وینډو. اوس راځم دلته به سرچ وکړو، کنټرول پینل کې خلاص یا راله مې بل پروګرام خلاص کړل. دا خپله وینډو ده صحیح دی، خو دا وینډو نه راوړې. مثلا راوستم اکسل به خلاص کړو. دلته چې مو کلیک وکړئ انسرټ، یو خو دا ډول سکرین کلیپینګ دی. بل تاسو چې هر پروګرام هلته خلاص کړی دلته کلیک وکړئ، هغه لاندې وینډو پوره وینډو درته راوړي. که تاسو ټوله وینډو په کار وه بیا پر هغه باندې کلیک وکړئ دلته راځي. کوم خپل په خوښه یو ځای انتخاب یو سکرین کلیپینګ. بل لرو سټور او بل مای ارینا اپس. دا چې د دغه ورډ لپاره افیس لپاره چې دي اپس دي، دلته تاسو کولی شئ چې یو اپس انسټال کړئ. د دې لپاره مثلا ډکشنري د دې څخه کار اخیستل د سټور څخه د انلاین کار کې تاسو کله انسټال کړئ د ډکشنري څخه، یا مثلا یو بل شی تاسو دلته اپشن اضافه کړئ بیا کولی شئ دلته کار واخلئ. مثلا چې کمپیوټر کې جلا انسټال شي دغه ورډ کې انسټال کېږي بیا کولی شئ دلته کار زده. او بل لرو آنلاین ویډیو. آنلاین ویډیو تاسو کولی شئ چې آنلاین ویډیو وګورئ. څنګه یو نیډ انټرنیټ کنکشن ټو انسرټ ټو ویو کنټینټ. تاسو انټرنیټ ته ضرورت لرئ. تاسو دلته کله کلیک وکړئ د دې د ورډ اړ باندې تاسو کولی شئ ویډیو وګورئ. مثلا تراله بوک مارک یا هایپر لینک د مشکل درلود دلته ما زه ولیکه هایپر لینک ټول درسونه راوړي، هر درس دې په کار مشکل دی نو دا تاسو آنلاین کولی شئ. بل لرو هایپر لینک. دا لینک دی تاسو دلته په دا ویب کې په ګوګل کې دلته یو شین علامه لینک لري یا د ویب سایټ لینک چې کله کلیک وکړئ هغه ویب سایټ راته خلاصوي نه دغه لینک وایي. نو اوس راځي د یو تور سره لینک جوړوي. زه مثلا لیکم دلته به څه لیکنه وکړم. اوس غواړم دلته عکس هم سره راوستئ. عکس ډېر ځای نه شي که ته چې د لینک په ډول راسي بیا به څه نه وکړې دا لیکنه ستاسې په خوښ ده. که د پکچر لیک یا مثلا پښتو لیکنه کول هغه ستاسې په خوښ. دلته لیکم اوپن پکچر یا به لیکو پکچر، دا به انتخاب کړئ. دا چې کله انتخاب کړئ سټایل هر څه ورته وکولی شئ. اوس به څنګه وکړئ راپسې پر لینک باندې به کلیک وکړئ. راپسې چیرې سکرین کلیپینګ نه دلته به ایگزیسټینګ فایل اور ویب پیج دی باندې به کلیک وکړئ. اوس به راسئ براوز یا آوټ فولډر کې کلیک وکړئ. دلته تاسې فولډرونه ښیي دغه فولډرونه شته. دې لارې هم انتخاب ولی شئ. دلته نو راسئ پر براوز پر کلیک وکړئ. اوس راسئ عکس چیرې دی عکس یې که ویډیو یا مثلا MP3 هر شی چې ورسره لینک کولی شئ یا ډاکومنټ ټول لینک کولی شئ. دلته به راسو JPG به انتخاب یا آل هم اپسن راوړي. اوس زه غواړم چې دلته پر دې باندې مو کلیک وکړئ دا عکس ماته خلاص هغه عکس ورته انتخاب کړئ اوکې وي. اوس وګورئ د
پیدا کړي لینک اوس وای کلیک وکړه دلته چې خلاص کلیک اور ټیپ ټو فالو لینک دی باندې به کلیک وکړئ دا به یې اسکې اوس به هغه عکس تاسو ته خلاص کاکسي کې ویډیو یا مثلا ډاکومنټ هغه تاسو خلاص سیسو هغه عکس تاسو خلاص بل دلته تاسو کله دا کرسر واروي دا دا میسج درکوي نه تل ور لوکیشن لیکل دی لاندې باندې موقعیت یو لاندې میسج درکړي تاسو په سم ډول کلیک وکړئ دا میسج واره خپل په خاصه کار کوي هایپر لینک په کلیک وکړئ دا برخه په انتخاب سکرین کلیک په کلیک وکړئ ټیپ اوس په پښتو لیکي که په انګلیسي باندې مثلا زه کوم کلیک here to open photo دلته کلیک وکړئ چې تاسو سوسه عکس خلاص اوس په اوکې اوس دلته راځم چې لیکل کلیک here to open photo پښتو مو په سره میسج ورته بل تاسو په کمپیوټر کې د دې ډول موږ راوړل تاسو کله یو لینک خلاصوي یا کنټرول څخه غواړئ دغه علامه نه راوړئ سړي داسې علامه راوړئ بیا چې کله کنټرول سره ونیسئ بیا به کلیک ورباندې کوئ بیا دغسې د هینډ د لاس علامه راوړئ دا که تاسو غواړئ چې په هغه ډول ته واړئ دلته په کلیک وکړئ تاسو په کمپیوټر کې په کوم ډول په دا بل ډول کنټرول څخه غواړئ رابسئ دلته ګروپینګ ډسپلی جنرال شارټ advanced ته راسو advanced دا د یوز کنټرول پلس کلیک ټو هایپرلینک ټو فالو هایپرلینک دا به انتخاب کې دا چې کله انتخاب کوس کنټرول ضرورت ستا وګورئ د علامه کنټرول ته لیکل نه کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک اوس به کنټرول نه بیا د علامه کوم دا به تاسو په هغه اپشن سرویس لینک هایپرلینک کلیک کو بل براوز فار پیج یا براوز پیج دا غدي چې موږ لینکونه اوس استفاده کړی ټول هغه کولای شي هغه لینک مثلا دا لینک ستا په کار سو بیا استفاده بل ورو ریسنت فایلز هغه چې تاسو استفاده کړی په دې کې بیا باندې مزه شي موږ دا چې اوس موږ استفاده کړی ټول دا لینکونه استفاده شي او بوک مارک تاسو وایي چې وایي دا د بوک مارک د بوک مارک سره لینک جوړول شي او بل ټارګټ فریم د لارې کول چې فریم ورته انتخاب فریم نو تر ځای ګوره ول پیج ټول څه پیدا غواړم چې فریم ورکړم یا نیو ډاټ فریم ورکړم زه ته ټول څه پیدا ورکړم اوکې نه راځي صرف فریم ورکړ شاوخوا کار شو تاسو په ډیزاین منیو کې واسه اوس دلته کلیک کوم هایپرلینک دا خو دا ډول بل ادرس دا خپل شی چې موږ ورته انتخاب کړی عکس کې ویډیو یا شی چې دا ادرس دلته کته چې لینک یې ریموو لینک او سوور لینک یې بیرته به دا انتخاب وای هایپرلینک باندې به کلیک وکړئ هغه بیرته به راځي هغه عکس به انتخاب مثلا زرال پکچر دلته به راسو دا عکس به انتخاب بل ورو پلیس ان دس ډاکومنټ په دغه ډاکومنټ کې واړ چې د شي سره لینک جوړ کړي هغه اول چې ټایپ اف ډاکومنټ سره او هیډینګ تاسو ویل نه انوانمنت تاسو سره دا سره لینک جوړول شي بوک مارک تاسو وایي د سره هم لینک جوړول شي کریټ نیو ډاکومنټ د نیو ډاکومنټ سره لینک جوړول اوس تاسو هم ټایپ اف د ډاکومنټ دا لیکنه کړې ده اوس لیکنه په پای کې ورته سره ته ولاړ شي دلته به تاسو لینک ولرئ go to اوس دا انتخاب کې د میسج ساينس په خاطر پښتو انګلیسي یا شې ولیکل لیکن اوس وګورئ کنټرول زد دې سایز بلش غټ کړم دا بورډ به کوئی ټاپک اوس براسه هایپرلینک په دې کې پلیز ان دس ډاکومنٹ ټاپ اف ډاکومنٹ کې به اوس راځي په دې باندې کلیک کړئ چې وروړي ډاکومنٹ سره هایپرلینک لیکو بل ورو کریټ نیو ډاکومنٹ زه راځم تام نیو ډاکومنٹ ما جوړ کړم نو صفه اوس د چش په نامه د جوړ کړل د په نامه دا سوخت ایډیټ وین ټو ایډیټ the new document later edit new document now که چیرې دا برخه انتخاب یا ته اوکې کې دا ډاکومنټ چې اوس جوړیږي په دا لیک باندې دا اوس تاسو خلاصې زه اوکې کوم وګورئ دا لیک نمبر راغلی نه ا نیو ډاکومنټ خلاص څه کوم دا سب څو دی اوس پیوزو سب دې زه تاسو سره شم بل ورو او تام دا ډاکومنټ سره ورسته واړم ستنه نو دلته په کلیک وکړئ
رابسې ایډیټ ته نیو ډاکومنټ لیټر نوی چې نوم ورکړه مثلا زه ورکوم افغان او دوم خط وینئ ټیکسټ ډسپلی دلته تاسې څه شي راوي بېرته افغان هلته لیکل سوی دی لکه علي چې راغلی مخکې اوس ورته هم هلته دې بیا بل شی راوي مثلا څنګه نیو ډاکومنټ یې درته راوي او اوس په دا وکړي هلته نیو ډاکومنټ رالیکم اوس جوړ دی کنټرول کلیک ور باندې وکړئ تاسې ډاکومنټ خلاص ایس پې کړئ خلاص وکړئ اوس دا چیرې ثبت سوی دی تاسې به راسئ کمپیوټر ته کمپیوټر کې ډاکومنټس کې دا ثبتېږي وګورئ ډاکومنټس په دې کې دا افغان د علي په نوم ډاکومنټونه نه جوړ دلې ثبتېږي بل هایپر لینک بل رو ایمیل ادرس دلته کولی د چا ایمیل ادرس ورکړي ګورئ ایمیل ادرس ورکړئ موضوع ورکړئ ریسنټلی هغه چې موږ اوس استفاده کړې مثلا زه راځم دلته ورته لیکمه ګوګل ادرس ورکوم یا ایمیل ادرس ورکوم ali@gmail.com هلته خط څه شي راسي زه ورته هم go to علي ایمیل یعنې د علي ایمیل څه شي وکړه ولاړ شي دا خط یې هلته ښکاره شي اوس به دا وکړئ ور هغه راغلی که نه راغلی اوس په دې باندې چې کله کلیک وکړئ لوړ یې دغه ادرس هم لیکلی چې کله انټرنټ موجود وي کنټرول چپه کلیک بس تاسې ته ځي هغه ایمیل ادرس خلاصوي